یو ښایسته ساحه کې ناست یو. دا ساحه به هم درته وښیم د نورستان پارون دی او ما سره یو ښایسته انسان هم ناست دی. وسام ورور خو پېژنئ. په یو ښایسته موضوع باندې غواړم چې پوښتنه ترې وکړمه ځوانانو لپاره، خصوصا هغه خلکو لپاره، هغه ځوانانو لپاره چې هغوی غواړي واده وکړي. وسام اخي څه حال دی؟ الحمدلله ساعت دې تېر شو؟ ډېر ښایسته طبیعت، ښایسته طبیعت دی که نه؟ هیله د انسان طبیعت راحته شي ورسره. ډېر ښایسته سکون دی، ډېر ارام سکون ارامتیا. دی. دغه ځوانان چې موږ ته فی الحال لپاره وینې یا فرض کړه د ویډیو به تر ډېر وختونو پورې به نورو ځوانانو ته هم رسیږي. ځینې ځوانان غواړي نکاح وکړي، خو اکثره دې اورېدلي دا یي چې ښځه باید د څلور خاصیتونو لپاره سړی انسان ورسره نکاح وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي که نه چې یو د تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ځینې دغه کې راځي هغه الفاظ یې کېدای شي ګډوډي. لجمالها ولحسبها ولدينها. فقط دا راته ووایه چې دین پکې ډېر مهم دی او کمال یا ښایست؟ الماس ورور هغه ځوانان چې د واده تابیا لري، د دوی دپاره زما د ورورۍ مشوره دا ده چې په د ژوند دپاره د شریک په ټاکلو کې یا د میرمنې په ټاکلو کې تر ټولو مهم عنصر دا دی چې دینداره ښځه وټاکئ. هغه ښځې چې دینداره وي، ښه والی دا دی چې د یوه دینداره ښځې سره ژوند کول، یعنې په دې معنی چې ته یو شرعي عقد کې، شرعي عقد چې کله بنسټ او تهداب یې دغه شرعي، د دې ښه والی دا دی چې ټول عمر به ستا ژوند شرعي، ستا به اولاد شرعي، ستا به دغه شرعي، آینده ژوند به دې شرعي، خلاصه روښانه به وي. الماس ورور د یوې دینداره ښځې یا د دینداره میړه هغه خویندې چې د واده تابیا لري یا واده وړاندیز ورته کېږي، په میړه کې باید شرعي یا دینداري اصل حتما وي. وسام ورورو بخه دلته زه خبره نیسم. دغه چې کوم خاصیتونه ویل سوي دي دا د خاوند لپاره هم دا خاصیتونه؟ بلکل داسې ده الماس ورور چې هر هغه انسان چې دینداري په ښځه کې یا دینداري په میړه کې معیار وټاکي او واده وکړي، پورې څه ښه والی لري. که چېرته یو څوک یو دینداره سړي ته خپل لور ورکوي او دا پې ګرانه وه، خو ښه ژوند دی نو. که پې ګرانه نه وه، د الله له ډاره به پې ظلم نه کوي. یوه لور یو انسان وروزي لویه کي، د مور او پلار دپاره غټ تشویش دا دی چې دا زما اولاد بدبخته نه شي. که ته یو داسې انسان ته ورکړي چې هغه دینداره نه وي، که یې نه خوښېده، خو دا ژوند خو څو ورځې بعد متفاوت وي تر هغې چې په نامزدۍ کې یا له هغې نه مخکې. که دینداره ښځه وه او سبا مثلا میړه به که چېرته میړه خوښ نه و، هغه به د الله د رضا په خاطر د الله د ناراضه کولو له ډاره به میړه نه دغه کوي، مېرمن سره کوي. بل ګوره دغه میړه او ښځه چې دواړه دینداره وي، دا میړه او ښځه به د یو بل باندې د ظلم کولو کوشش نه کوي د الله له ډاره، او برعکس د یو بل په خوشحاله ساتلو راضي ساتلو کې به د الله رضا لټوي. د شرعي واده یا د هغه دیندارو خلکو منځ کې چې مثلا سړی واده وکړي، ښه والی دا دی چې د ښځې او میړه ترمنځ الله دغه دخیلي شریک خیلي پکې. د دواړو طرفونو کوشش دا وي چې میړه ښځه خوشحاله وساتي تر څو الله راضي شي، ښځه میړه خوشحاله وساتي تر څو الله راضي شي، ښځه په میړه ظلمونه کوي تر څو الله ناراضه نه شي، میړه په ښځه ظلمونه کوي تر څو الله ناراضه نه شي. که دغه معیار خلک وټاکي، ښه والی به دا چې که ښځه دینداره وي، اولاد یې ورسره دینداره وي، که میړه دینداره وي، اولاد به ورسره دینداره وي، که نه یې ټول نسل. ځکه دغه میړه او ښځه د یو راتلونکي نسل هغه تهدابونه دي، سرچینې دي. کله چې دغه تهداب پوخي او دیني، ټول عمر به دغه تهداب همداسې روان وي. خو که دغه معیار پکې ونه ټاکل شي، دغه عنصر دې له منځه ځي. اوس ګوره زه مثال ستا سره یو څوک ده چې غواړي شریک ژوند وکړي، هغه سبا داسې طبیعت یې درته ونه لګېدو او خوشحاله در سره نه ده، ولې باید ستا احترام وکړي، ولې باید هغه ونه کړي؟ خو که له الله ډارېږي، تا سره به ښه چلند کوي. میړه نشته دی په کور کې، ښځه به د الله له ډاره د میړه سره خیانت نه کوي. ښځه نشته دی په کور کې، میړه به د الله له ډاره ښځې سره خیانت نه کوي. یعنې چې کله الله په کومه معامله کې ښکېلي، هر طرف به کوشش کوي چې
تا سره په ښه والي باندې الله ته ځان نږدې کړي. که برعکس نو هر انسان خو معلومه ده چې ژوند نتیجه به څه وي. الماس ورور ما ډېر ملګري ولیدل دغه معیار ته پام نه دی کړی دینداري، ډېر لنډ وخت بعد ژوند دوزخي شوی دی، ژوند یې کړاون دی. او واقعیت دی اوس هم ورور که مېرمن په کور کې صحیح مېرمن نه وي که نه نو تا به ستا نسل دپاره ته اهداف غلط خاوند به تر څو پورې بهر ته ځان خوشحاله سي. بلکل دغه دی وایي چې دغه شرعي واده نه دی، دا د سکون سرچینه ده. کله چې ته مثلا یو دینداره مېرمن وکړې هغه به اسراف نه کوي، بې ځایه به ستا مال نه مصرفوي، هر څه کې به ستا د خوشحالولو کوشش کوي. خدای مې کړه که برعکس یو څوک د الله خیال ونه ساتي به ستاسو خیال وساتي. که تا ورته محبت ورکوو صحیح ده، که ته کله ستړی وي نو بیا خو نه هېڅ داسې دغه نه دلیل نشته چې تا باید خوشحاله وساتي. همدارنګه برعکس خاوند هم که ښه سړی وي مېرمن به نیک عمله مېرمن به ورسره ښه ژوند تېروي، بلکل. او که بد سړی وي نو هغه مېرمن تمام ورځ به لوپري کوي او ته به په کور کې جګرخونه ناست. څومره به صبر کوي، د اخر د هغه صبر کاسه راډکه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي چې اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض یا فساد کبیر. وایي کله چې یو څوک راشي د هغوی اخلاق او دینداري، دینه وخلقه، دینداري او اخلاق یې ستاسو خوښ شو فزوجوه واده ورسره وکړئ، دا نارینه یې که ښځه. وایي که داسې ونه کړئ تکن فی الارض فساد کبیر، فتنة و فساد کبیر، په ځمکه کې به پراخه فتنه او لوی فساد خپور شي. کله چې د چا اولاد د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي تر ټولو لومړی کوشش دی د دوی د دغه وکړي چې یو ښه شریک ورته وټاکي. دا د پلار مسؤلیت دی، که دا مسؤلیت ادا نه کړي ټول عمر اولاد بدبخته کوي. خدای مه کړه که سبا طلاق هم شو د هغې ژوند بدبخته دی، او که نه په هغه عذابي ژوند کې د عذاب نه ډک ژوند کې به دی لولپه کېږي. ډېره مننه حسام ورور. دوستانو که موږ تاسو د حسام ورور دغه د خبرو نچوړ راواخلو نو ځوانانو خصوصا تاسو ته ځوانانو پیغلو خویندو تاسو ته هم وایم تاسو ته حسام ورور خبرې واورېدې کوشش دا وکړئ چې د یو چا مال د یو چا شخصیت یا د هغه چوکۍ په نظر کې ونیسئ، فقط دینداري. که میړه دینداره و ښځه به ټول عمر ورسره خوشحاله وي، که ښځه دینداره وه خاوند به ټول عمر ورسره خوشحاله وي. او که خدای مکړه یو طرفه یا یو دینداره وي بل فرض که بېدینه وي یا خاوند بېدینه وي ښځه دینداره وي هغه ژوند نیمګړی. یعنې موږ ته دغه کې ټولنیزو شبکو کې فیسبوک کې نور ځایونو کې اکثره خویندې او ورونه میسجونه کوي، تا ته به هم کوي، ټول همدې تشویش کوي چې زما میړه داسې لوپر دی، داسې بېلارې دی، دا دی، او زه څه وکړم. یعنې دینداره ښځه یې سړی ته حیران پاتې شي چې یعنې دغه شریعت کې دغه ډېر زیات مهم دی. موږ تاسو وایي چې سیال په هر څه کې، په دینداري کې هم سیال، ټولنیز. بل هغه چا سره واده کوئ چې تاسو یې ښه پېژنئ، کورنۍ یې پېژنئ، ښه تحقیق کوئ، وخت ورکوئ، عجله مه کوئ. هغه کسانو چې واده کې عجله کړې تاوان یې کړی. اوس هم ورور یو مهمه خبره ده خصوصا په اطرافو کې دا خبرې ورور که چېرته یو څوک خپله خور لور ورکوي په ځای د دې چې هغه هلک ته چې دی دا خور یا خپله لور ورکوي که نه هغه وګوري، هغه اعمال وګوري، د هغه دینداري وګوري، دې ځي د هغه کور ګوري، د هغه نیکه ګوري. نیکه یې ډېر غټ سړی تېر شوی دی یا پلار یې ډېر غټ هغه موقف کې و، خو هلک نه به خبر نه وي. وخت کې چې هلک دی وګوري، هلک یا پوډري، هلک یا فرض که په بل عمل باندې، هلک یا بد عملی، هغه دیندارې نجلۍ ټول عمر تباه شي. دا داسې ده لکه د ټول عمر قمار دی، نو که دې وبایلو ټول عمر دې بایللی او که دې وګټو ټول عمر دې ګټي. اوس موږ ستاسو ټولنه کې چې ښځه مثلا اصلا شرعي خو دا دی چې ښځه او میړه باید یو بل وویني، کورنۍ په حضور کې هغه شرعي اصولو مطابق هغې په رڼا کې باید یو بل وګوري، مشوره خبرې وکړي، خپل شرایط وایي هغه شرایط وي. اوس موږ خو ټولنه ده خو طبیعي ده چې دا اجازه پکې نشته دی، نو دا خو بیا عمري قمار دی، که دې سم وګټو ودې ګټو ټول عمر، که نه ودې بایلو. زما اکثره خویندو ورونو ته چې خپلو اولادونو ته واده کوي هغوی ته مشوره دا ده چې د اولاد سره مشوره کوئ په دې کې، ځکه ډېری خلک د خپل په خوښه باندې اولاد ته دغه وکړي، واده وکړي، بله ورځ هغه اولاد دغه نجلۍ خوښه نه وي یا د ښځې هلک خوښ نه یا د ښځې ښځه خوښه نه وي، بیا ټول عمر سره بدبخته وي. نو چې یو شی ستا خوښ نه وي، یو انسان
ستا خوښ نه هغه به ژوند څنګه وکړي هغه زور نه کېږي که نه ته به څنګه مثلا یو هغه انسان سره ژوند کې چې ستا نه خوښېږي همدغه هغه دی چې بدبختي شروع شي الماس ورور دا دشمنیو پورې خبره سي الماس ورور دا واده نه دی دا زموږ او ستاسې ټولنه کې د بدبختیو له منځه وړلو یو اصلي واسطه چې موږ ته استفاده کولی شو واده دی په دغه ټولنه کې که موږ او تاسې سم واده وکړو سم تهداب کېږدو سم نسل وروزو مشکل سره د ټولنې ورکېږي ځکه که پلار او ښځه سره جوړي طبیعتا فکرا او هر لحاظه دوی سره جوړي یو بل سره دغه اولاد تربیه کې به دوی کوشش کوي خوشحاله مینه ناک ژوند به وي دغه اولاد چې ښه وروزل شو ټولنه کې به د فساد او د غلا او د جنجالونو ناامنۍ بدبختۍ د هر څه مخنیوی کېږي ځکه چې ته به ښه اولاد روزلی خو که نه پلار به سرګردانه بار ګرځي مور به جګرخونه وي ګوره دا کور کې جګرخوني دا اولین تاثیر په اولاد دی که ښه ژوند څوک ولري په اولاد باندې مثبت تاثیر کوي که نه اولاد یې ذهنا فکرا دغه کېږي ډېر خلک عصبي تکلیف پیدا کوي چې ښه انتخاب ونه کړي نو دا دومره مهم شی دی چې په انتخاب کې باید دومره دقت وشي چې بل هیڅ شي کې سړی باید دومره دقت وکړي ټول ژوند دی ټول ژوند خبره یا د دوه انسانانو د یو ځای کېدو هغه متفاوت جنسیتونه متفاوت فکرونه متفاوت خلک دا سره دغه کېږي یو ځای کېږي نو هغه به د خپل دغه کوشش کوي دا به د خپل او په واده کې زما هغه خویندې چې ودونه کړي دي او ورونو هغوی دپاره تر ټولو مهم شی دا دی چې یو بله تېر شي یو بل له خطاو تېر شي یو بل له دغو تېر شي په هر کور کې وړې او غټې خبرې راځي خو د وړو خبرو څخه غټې خبرې جوړول نه دي پکار فرض که خاوند راشي د شپې کور ته مېرمن یې څه کور کې لیدلې چې دا راشي ورته ووایي خور دې داسې ویل مور دې داسې ویل حالانکه که هغه ویلي خاوند به یې دې خبرې ته باید اهمیت صحیح دی ته ورکړي خو داسې نه شي چې مثال خاوند پاسې کې مور ته تا ولې دا ویلي که نه دا تا ویلې ما ویلې نو ډېر کورونه خراب کړي دي نه خو به خبره ځینې خویندې ډېر بد عادت لري دا میړه چې راشي تر څو یې هغه جامې او اسکټ نه وي دغه کړی بدل کړی ده د واره ورته کښېني فلاني داسې وکړه فلاني داسې کړه دا کمبخت کښېني وایي دا څه بدبختي ده ستړی ستومانه راغلم اوس دلته د کور جنګ او جنجال لږ وخت خو ورکړه د هر څه یو حکمت غواړي حل لاره لري داسې نه کېږي چې ته هر ورځ په جنجال په منفي بافیو په دغه باندې بل زموږ او ستاسې په ټولنه کې اکثره خواښې دغه په ژوند کې مداخله کوي نګور په ژوند کې یا د زوی په ژوند کې کوشش کوي د زوی کنټرول وساتي چې دا لوري دا ننګورې په خپل لاس لاندې نه کړي یا دغه نه کړي دا د خواښې او د ننګور په منځ کې اخو ډب شروع شي بله ورځ اولاد خبر شي اولاد نه د مور طرف کولی شي نه د ښځې حیران پاتې که د ښځې طرف وکړي مور ته حیران پاتې دا اوس څه وکړي ډاک دی نو حیران پاتې نو دا خویندو ته دغه دی چې کله که هغه انګور سره دا څومره ورانه وي هغه د زوی سترګو ته وګوري تاوان بېرته د خپله دی خو هغه هم اوس جګرخونه وي داسې خو نه ده او بل مهم شی دا دی خویندې مینه غواړي او ورونه احترام غواړي دا دوه چې د یو بل دغه کې دغه عقد کې دغه تړون کې دا هېڅکله دا واده نه ناکامېږي دا خبره هم بهترینه خبر ده نو راځو خبره به همدلته اوس هم راټوله کړو سره په وړو وړو خبرو باندې ښځه خوشحالېږي وړې وړې خبرې ورته کول د مینې محبت خبره کوم ځای نه راځي تحفه راخله او په هغه تحفو ته د میندې خفه کېږي نه که د وس رسېږي خویندو ته دې هم راوړي مور ته خو ضرور راوړي نو خبره که مور زیات مهمه ده مور خیال به حتما ساتئ زما خویندو ته دغه ده چې کوشش مه کوئ چې د بیړه رابطه له خپلې مور سره خرابه کړئ بیا به ستاسې ژوند به سره خرابوي باران شروع شو دلته خو بس تاویږي راتاویږي اوس هم رو باران هم دي که نه نو فقط خبره به سره راټوله کړو کور کې وړې وړې خبرې د هر چا په کور کې راځي تاسو دا څومره چاپېریال کې وینئ چې چا ژوند خوښ وي یا خوشحاله وي هغه دا نه چې هغې په کور کې داسې وړې وړې خبرې نه وي په هر کور کې دا خبرې شته خو ځینې خلک په کورنیو کې هوښیار وي هغه دې وړو خبرو ته اهمیت نه ورکوي چې پلانکي داسې وویل تا داسې ویل خور دې داسې ویل مور دې داسې وویل یا مېرمن دې داسې وویل دا خبرونه سره تېر شي ژوند به مو خوشحاله وي اولاد به مو سم ورور خبره اولاد به مو ښه تربیه شي هغه به د ټولنې د اوږو بار نه کېږي دا ټولنه به په هغه ښایسته ښکاره شي په کلي او په کور کې به ستا نوم وي چې د وسام ورور اولادونه ماشاءالله څومره به تربیه الماس ورور خبرې اوږدې شوې خو زه به یوه لنډه خبره اخري کې دا وکړم دا دغه وایي چې هره ورځ 3 اختلافه د میړه او ښځې په منځ کې طبیعي دي هره ورځ 3 وارې
وړی وړی دغه جنجالونه دا طبیعي دي ایډیا یې تبادله کېږي و اختلاف نظر د تبادله کېږي خو مهمه دا ده چې ته دغه اختلاف ته دغه په کینې په سترګه ونه ګورې یا د دغه په سترګه زغم ولري حل یې کړي دغه ښځه او میړه داسې حیثیت لري لکه د یوې تیارې یا یوې کښتۍ د کښتیوانان دواړه کومک کوي یو بل سره چې د کښتۍ د نسل مخکې بوځي که دغه کښتۍ کې اختلافات وي خو یو باید هېڅ کش کوي بل د کښتۍ بغیر هر څه به ختم هر څه سلام خپل لره ویډیو سره شریک کړه څو ټول خويندې او هغه ورونه خصوصا چې نوې نکاحګانې کوي هغې ته ورسېږي او د وسام ورور نصیحت څخه او حدیث چې باید په دغه باندې عمل وکړي نو انشاءالله خوشحاله ژوند به مو موږ هدف دا دی چې خپله ټولنې لپاره خپل ورونو او خویندو لپاره هغه کوم مشکلات چې مخته لري هغه مخته ورته رانیسي او چې وي هغه حل کړي که غواړئ د افغانستان مشکلات حل شي ښه نسل وروزئ السلام علیکم